د خبرونو سرټکي. د خان آباد ولسوالۍ د برېښنا بند څخه د والي لیدنه. په دې لیدنه کې د دغه بند په جوړېدو ټینګار شوی دی. کندوز ته د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د استازو سفر. د دې سفر موخه په دې ولایت کې د ناقانونه وسلو او د وسلو د قاچاق ارزونه او څرنګوالی په ګوته شوی دی. او د ښاروالۍ ریاست لخوا د اسلامي کلتور د دود په موخه په دیوالونو انځوریز شعارونه. د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1444 سپوږمیز کال د سفر د میاشتې 13مه د 1401 لمریز کال د تلې یا میزان 15مه چې د 2022 زیږدیز کال د سپتمبر له 28 نیټې سره سمون خوري. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. زه اسماعیل کلیوال یم. د کندوز والي د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د برېښنا بند او د خان آباد له ښاروالۍ څخه لیدنه کړې. مسؤلین وایي په دې سفر کې والي د خان آباد ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د دې ولسوالۍ د برېښنا د بند په جوړېدو ټینګار هم کړی دی. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوي راپور ته. د کندوز والي د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولسوالۍ د برېښنا بند سربیره یې له ښاروالۍ څخه لیدنه کړې او په دې ولسوالۍ کې د عوایدو په لوړولو او د ښاروالۍ له بودیجې څخه د بیا رغونې او د پروګرامونو په پیلولو یې ټینګار کړی دی. په همدې مهال بیا والي د خان آباد ولسوالۍ له اوسیدونکو سره هم لیدلي او د دوی ستونزې او غوښتنې یې له نږدې اورېدلي او ورته د حل ډاډ یې ورکړی دی. ته راځي څه د عمارت په وسو توان کې هغه به تاسو نه دریوئ. کوم پیشنهادات یې تاسو خپل ولسوالۍ ته مخکې کوئ دوی به موږ ته راجع کوي. د عمارتو د موږ څه په توانې هغه به تاسو ته کوي انشاءالله. موږ بار بار دغه د ولسوالیو مشکلات مؤسسات راځي نور کمایتان راځي دوی ته موږ مخکې کړي دي. الحمدلله په دې برخه کې ډېر موږ ته وعدې راکړي دي. ډېر کارونه عملي اوس روان دي. آینده کې نور به هم روان سي. له بلې خوا د خان آباد ولسوال دغه ولسوالۍ یو له ستراتیژیکو ولسوالیو څخه ګڼي او له سیمه ییز او مرکزي حکومته غواړي چې د خان آباد د برېښنا بند په جوړولو کې جدي ګامونه پورته کړي. خان آباد د ولسوالۍ د علماء کرامو سپین ږیرو او همدارنګه د قوم د اربابانو دوی سره ولیدل او د هغې خلکو څه مشکلات و هغه مشکلات یې ورته وویل چې د هغې جملې نه یو د بند برق جوړول و، یو د علي آباد کوم سړک چې تللی دی دلته د پروژې سره لګېدلی دی دې سړک د جوړولو پیشنهاد و. همدارنګه یو د فوټبال د ورزشکارانو د پیشنهاد چې موږ د ورزش ځای نه لرو د موږ دپاره یو لوبغالی جوړ شي. والي په داسې حال کې خان آباد ولسوالۍ ته سفر کوي چې په دې ولسوالۍ کې بشپړ امنیت تأمین او د ټولو دولتي ادارو دروازې د ولس پر مخ خلاصې او خلکو ته په عادي توګه خدمات وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر پخوانیو سیاسي ډلو مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی د هغو ډلو او اشخاصو ملاتړ نه کوي چې په هیواد کې نیابتي جګړې ته لمن وهي. دوی له اوسني نظام څخه رضایت کوي او ترې په کلکه ملاتړ کوي. د اسلامي امارت په وړاندې د وسلوال اقدام په اړه د یو شمېر پخوانیو سیاسي مشرانو له څرګندونو سره هممهاله د کندوز اوسیدونکو د دوی دغو څرګندونو ته جدي غبرګون ښودلی. د کندوز اوسیدونکي وایي چې کندوزیان د تیرو 16 لسیزو جګړو پر مهال سخت متضرر شوي او نور نه غواړي چې په هیواد دننه او بهر د هغو ډلو ملاتړ وکړي چې غواړي په هیواد کې ګډوډي رامنځته او خلک جګړې ته وهڅوي. دوی له اوسني نظام څخه د رضایت ترڅنګ ترې په کلکه ملاتړ کوي خو له اسلامي امارت څخه دغه غوښتنې هم لري. از شهر چیزی جور نمیشه. 40 سال است که در این وطن زده رایسیم، نه جوانی ما نه پیری ما نه خانه ما مونده هیچ جایی نمونده. اما خطر کسی که هست خیر طلب کنه. پروردگار این را اهمیت آورده. دیگه مشکلی برای وجود مردم نیست. دا توان نور نه لرو. الله پاک دې نور د موږ په وطن کې دا جګړه ختمه ده ان شاء الله نور دې ختمه لري. توانایي د یو ورځ موږ نه لرو چې یو قسم توانایي د 3000 روپۍ نه لري چې هلته کرا ورکړي. الله دې نور دا کم په موږ باندې چې دا کم هغه تېر شوی دا دې بیا دوباره خدای نه راولي موږ ته.
بل لور ته بیا د کندوز سیمه ییز مسؤلین له خلکو څخه د یووالي غوښتنه کوي او وایي چې اسلامي امارت د هیواد آبادۍ لپاره ژمن دی او هڅه کوي چې په دې ولایت کې بېلابېلې پراختیایي پروژې پلي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. اوس خو مو دښمن وزوري نسته ده، خو څومره دښمنان چې دي موږ دا ټول متوجه دي، رنګارنګ دسیسې جوړوي، دا نظام څنګه بدنام کړي، دا اسلام خدا نخواسته دوی څنګه بدنام کړي. په دا دسیسو کې دوی لګیا دي، بیا د چا په منفي تبلیغاتو باندې غلط نه سي. کومې نیمه کاره پروژې پاتې دي بانک جهاني پورې مربوط دي، هغې لپاره هم کسان ورلېږلي دي، هغوی هم دا امید ورکړی چې موږ دا پروژې بیرته شروع کوو. انشاءالله په دې ټولو برخو کې موږ چې کومه اداره ده دا ما ورسولي دي، په وخت سره به انشاءالله په کار کیږي. د کندوز اوسیدونکي په داسې حال کې یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه ملاتړ کوي چې ځینې پخوانیو سیاسي څیرو په دې وروستیو ورځو کې د اسلامي امارت په وړاندې د جګړې او وسلوال عمل خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا یونما دفتر سیاسي استازي له مرکز کابل څخه کندوز ته راغلي او دلته یې د دې ولایت امنیه قمندان سره لیدلي دي. د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر وایي کندوز ته د دغه سازمان د غړو د سفر موخه په دې ولایت کې د ناقانونه وسلو او مهماتو د شتون او قاچاق ارزونه او څرنګوالی په ګوته شوی دی. د نړیوال سازمان یا یوناما استازو د کندوز امنیه قمندان قاری بختیار معاذ سره په پرونی ناسته کې چې د امنیه قمندانۍ په دفتر کې ترسره شوه په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا د ناقانونه وسلو او مهماتو د شتون او قاچاق د مخنیوي په برخه کې هلې ځلې او ترسره شوې کړنې وستایلې. ملاتړ یې ترې وکړ او په دې برخه کې د لا زیات جدیت او قاطعیت د ترسره کولو غوښتنه وکړه. ښاغلي معاذ نړیوال پلاوي ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ ډاډ ورکړ چې د ناقانونه وسلو او مهماتو د راټولولو او قاچاق د مخنیوي په اړه له وړاندې پیل او اوس هم دوام لري چې هیڅ یوه سیمه او کور کې به ناقانونه وسلې او مهمات پاتې نشي او نه به یې چاته د قاچاق اجازه ورکړل شي. د ناقانونه وسلو او مهماتو د راټولولو او قاچاق د مخنیوي په خاطر کور په کور پلټنه د مخه پیل او لړۍ روانه ده چې د ټولو هیوادوالو او نړیوال سازمان همیشنۍ غوښتنه ده. په تیره یوه اونۍ کې د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د څلورو اورلګېدنو د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د کندوز امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر وایي دا اورلګېدنې د ولسي وګړو په استوګنځایونو کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي دي چې له کبله یې خلک مالي زیانمن شوي خو ځاني تلفات له ځانه سره نه لري. نور سید تړونې په اړه راپور راکوي. دغه اورلګېدنې د کندوز ښار د کلپزۍ، قدیمه زاخلو او امام صاحب بندر او د ګلتپې ولسوالۍ د حاجي محمد خان کلي د استوګنو کورونو کې رامنځته شوي. د دغه اورلګېدنو سیمو ته په وخت سره د اطفایې مسؤلین ورسېدلي او د اور د لا پراخېدو مخه یې نیولې ده. د اور وژنې د ادارې د مسؤلینو او د کورونو د مالکینو په وینا په پیښو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی خو مالی زیان یې 243,000 افغانۍ اټکل شوی او د 3 میلیونه او 100,000 افغانیو د تاوان رسېدو مخه نیول شوې ده. د څو میاشتو راهیسې په کندوز ښار او ولسوالیو کې د اورلګېدنې بېلابېلې پیښې رامنځته شوي چې د پراخېدو مخه یې نیول شوې او لاملونه یې هم بې احتیاطي ښوول شوی. د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر خلکو ته د اړوندو ادارو لخوا د لا زیات پوهاوي او خبرتیاو ورکولو اړتیا لیدل کیږي. په کندوز کې د اسلامي شعارونو سره د دیوالونو د انځورولو پروګرام د دې ولایت ښاروالۍ ریاست لخوا پیل شو. مسؤلین وایي د کندوز ښاروالۍ دا پروګرام د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ تنظیم کړی او له دې کار څخه موخه اسلامي کلتور دودول او د خلکو له ذهنونو د بهرني فرهنګ لرې کول په ګوته شوي دي. د ښار ګڼ میشتو سیمو په دیوالونو د اسلامي او افغاني فرهنګ سره برابر شعارونو لیکل یا دیوار نګاري د ښاروالۍ او اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لخوا پیل شوی. د دې کار موخه د هیوادوالو ځوانانو ذهنونه د پردیو هیوادونو د ناوړه فرهنګ څخه چې د څو لسیزو راهیسې ورسره عادت شوي منل شوي اسلامي او افغاني فرهنګ ته بیرته راګرځول دي. یا د دواړو ادارو هوډ کړی چې
هڅه به وکړي د عامه ذهنونو د راګرځولو په خاطر په دیوالونو د اسلامي او ښاري ژوند د اصولو برابر د شعارونو د لیکلو سربیره په دې اړه په لسګونو نورې د پوهاوي ورکولو برنامې لکه د بیلبوردونو اشتهاراتو او د پوسټرونو نشرولو برنامې هم تر لاس لاندې ونیسي. د داسې برنامو خپرولو ته په داسې حال کې اړتیا لیدل کیږي چې ډیرو هیوادوالو په تیره ځوانانو خپل اصیل اسلامي او افغاني لباس اغوستل هم هیر کړي او د نورو هیوادونو د فرهنګ تقلید کوي چې ښه بیلګه یې د ودونو په مهال په سالونونو کې لیدل کیږي. د خان آباد ولسوالۍ امنیتي چارواکو په دې ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د لا پیاوړتیا په موخه امنیتي ناسته کړې. مسؤلین وایي په دې ناسته کې د صفوفو د تصفیې، د مجرمینو نیول او د امنیت په لا ټینګښت کې هر اړخیز بحث او خبرې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته. د خان آباد ولسوالۍ رسنیز دفتر وایي امنیتي چارواکو په دې ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د پیاوړتیا په موخه ناسته ترسره کړې. رسنیز دفتر جاتوي په دې ناسته کې د خان آباد د ولسوال قاری نعمت الله صلاح الدین په ګډون یو شمېر امنیتي، کشفي او استخباراتي ارګانونو مسؤلینو ګډون کړی وو او د صفونو پر تصفیې د جنایي جرمونو په تور د نیول شویو مجرمینو او د امنیتي وضعیت په لا پیاوړتیا یې له یو بل سره خپل راپورونه او فعالیتونه شریک کړي او د یو شمېر بې بندوبارو کسانو د خلصلا کولو په تړاو یو لړ مهم تصمیمونه هم نیول شوي دي. د رسنیز دفتر په حواله په دې امنیتي ناسته کې امنیه قومندان سید خان صادق او د کنډک قومندان سیف الله خپلې لاسته راوړنې د دې ولسوالۍ د استخباراتو له مدیر سره شریکې کړي او ویلي دي چې د تصفیې کمیسیون له لوري د مجاهدینو له لیکو یو شمېر له غړزنې یا کم عمره کسان خالصلا شوي او په راتلونکو ورځو کې به هغه کسان هم خالصلا کړي چې د مجاهدینو له نوم نه په استفاده خلک ځوروي. دغه ناسته په داسې مهال کې ترسره کیږي چې په دې ولسوالۍ کې بشپړ امنیت تامین دی او خلک یې د امن په فضا کې په عادي توګه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د اقتاش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ولسي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د سړکونو خرابوالی، د څښاک پاکو اوبو او د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی او بیکاري له خپلو عمده ستونزو سره ګڼي. خو چارواکي بیا د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو د هواري لپاره د هڅو خبر ورکړی دی. اقتاش ولسوالۍ د کندوز ولایت یو له نویو تأسیس شویو اداري واحدونو څخه ده، خو د کلونو را په دې خوا د حکومتونو له لورې د دې ولسوالۍ ودې او پراختیا ته کومه پاملرنه نه ده شوې چې له مخې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي معیاري سړکونو، د څښاک پاکو اوبو او معیاري روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دوی له سیمه ییز او مرکزي حکومت څخه د دغې ولسوالۍ د بیا رغونې او پراختیا غوښتنه کوي. څوک وس او توان نه لري چې خپل د کور جوړولو، حتی تر دې وس او توان نه لري چې ما خپل د اوري کرا برابر کې خپل اکړې د کلی ته راوړي. تر دې اندازې پر خلک وضع خرابه ده. دلته ډېر ضرورتونه لرو، لکه صحي اوبه نه لرو، برق نه لرو. نو موږ غوښتنه د نړیوالو نه دا ده چې موږ څلېرویشت کوره چې په امن کې کړي دي یا په امن کې کېږي، موږ دا غوښتنه چې په دې نورو ولس باندې، په دې نور قوم باندې د موږ یو نظر اندازي وکړو چې موږ دا نور خل را جای په جای شي. په همدې مهال د اقتاش ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې یې له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي او د هوارۍ لپاره یې جدي هڅې روانې دي. همداراز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د خیریه بنسټونو لخوا د ځینو پروژو د پلي کېدو خبر هم ورکوي او له خیریه بنسټونو یې غوښتي چې د رغنیزو پروژو پلي کېدو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا نور مؤسسات دي لله الحمد چې په اقتاش سیمه کې ډېر خدمتونه کړي دي دا 15 میاشتې کې، او له دې نه مخکې واقعا دا ما خو تاسو ته وویلې چې د اقتاش سیمه ډېره بدنامه شوه. مخکې له دې نه دلته هېڅ چا خدمت نه ده کړی چې اوس سړکونه هم ټول ویجاړ وران دي، مکاتب هم داسې چا توجه نه ده ورته کړې. جنګ ځپلې سیمه اوس الحمدلله هلته معارف مدیریت فعال ده، الحمدلله اوس مکاتب هم ټول فعال شوي دي. د اقتاش ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د دې ولسوالۍ د ولسي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د تیرو جګړو پر مهال د ژوند ټولې اسانتیاوې له لاسه ورکړي او د ژوند شپې او ورځې په ناهیلۍ سره تیروي.
وروستی خبر هم دا چې د بدخشان د پولیسو د جلب او جذب مسؤلین د دغه ولایت په امنیه قومندانۍ کې د سباندې 10 ښځو د استخدام د حضور څخه خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدخشان د پولیسو په لیکو کې به تر 80 زیاتې ښځې وګمارل شي او په امنیتي برخو کې به ترې کار واخیستل شي. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوي راپورته. د بدخشان په امنیه قومندانۍ کې ښځینه پولیسو خپل فعالیتونه یو ځل بیا پیل کړل. په بدخشان کې لسګونه ښځینه کارکوونکي چې په تیر حکومت کې د دغه ولایت په امنیه قومندانۍ کې دنده ترسره کوله د پوځي چارواکو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ستنې شوي. دوباره برگشتیم در کار بار ما چیز نداریم، هیچ مشکلی نداریم. پس با همون کار باری سابقمون دوباره آغاز کردیم در جلب جذب. روی مجاهدین بسیار خوب است همراهمان. اکثریت زنایی که مثلا میترسیدن، یعنی ماهایی که اول ما هم یک دلهره در دل ما بود، میترسیدیم میگفتیم بریم شاید به ما ضرری برسانن. بعد اینکه ما در داخلشان رفتیم و قدشان وظیفه اجرا کردیم میبینیم با اون رقمی که مردم شایعات است با اون رقم گپ نیست. اما اینا هم ضرورت دارن، مثلا یک پلیس زن نباشه یک خانه رو تلاشی برون، اجازه میده که یک زن مرد تلاشی بگیره؟ در هر چوکات در هر اداره بزن ضرورت دارن، بزن نیاز است، باید زنا جابجا شوند. د بدخشان ښځینه پولیس له خپل کاري وضعیت څخه راضي دي او وایي چې د نارینه‌وو ترڅنګ د خپلو خلکو خدمت کوي. احساس راحتی به این میکنیم که در جمهوریت بود اهمیت نبود که دیگه راحت نبودیم. یعنی حالا از که اهمیت حاصل از خوب است وقتی که در چوکی که ما در امرای بیادرها که میشینیم وظیفه اجرا میکنیم بیادرهای امارت اسلامی راحت هستیم. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د جلب او جذب ریاست مسؤلین د څه باندې 10 ښځینه پولیسو د استخدام خبر ورکوي او وایي چې دغه بهیر دوام لري. جناسیان ما تعداد 81 نفر در بحث تشکیل پلیس بدخشان سهمیه دارند و تعداد 3 نفر یا بیشتر از 30 نفر ما طول سوق کردیم که از تقریبا 6 ماه 8 ماه 7 ماه به طرف دیگه اینا ما شخص میکنن دیگه حقوق امتیازی که طرف امارات مد نظر گرفته برشون داده میشه. دا و د دې سات خبري ټولګه تر بیا مو په 53 پارم هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. الله مل شه.